علیکم. د نورو دوستانو زموږ د نن ورځ درس دی د معلوماتو تاییدول یا ډیټا والیډیشن. دغه ځانګړنې په واسطه موږ کولی شو په اکسل شیټ کې ډیټا داخلول په وخت کې خپل معلومات تایید کړو او یا هم وارزوو. چې دا کوم معلومات موږ خپل اکسل شیټ ته یا سلینو کې داخلوو یا انټر کوو د اصولو سره سم دي او که نه دي. اصول په دې معنی چې فر مثال موږ غواړو د عمر په کالم کې موږ غواړو چې عمر فقط باید د 13 کالو څخه پورته وي، ښکته نه وي، یا د 15 شپېتو څخه کم وي، پورته نه وي. همدارنګه فر مثال موږ غواړو چې په یو سل کې فقط باید عدد واخلي، توري حروف باید وانخلي. یا فر مثال موږ په اکسل شیټ کې په یو سل کې لیست جوړوو، ډراپ ډاون لیست. نو دغه ټول آپشنونه او کاروي د ډیټا والیډیشن پورې مربوط دي دوستانو. ډیټا والیډیشن چې دی په اکسل شیټ کې په ډیټا ټایپ کې ډیټا ټولز پورې مربوط تنظیمات دي یا آپشنونه دي یا فیچرز دي. دوستانو د معلومات تاییدول یا ډیټا والیډیشن د لاندې برخو څخه مشتمل ده. اول سیټینګز تنظیمات دي، دویم ورکریز پیغام یا انپوټ میسج دی، او دریم چې دی ایرر الرټ یا د تېروتنې خبرتیا ده. دغه هر بخش موږ په راتلونکي ویډیو کې تشریح کوو. السلام علیکم ورحمة الله.